دا لارو دا علاقه دومره زیاته ښکلې ده که نه چې ما ته دومره شاټونه واخیستو چې اوس بیا راته میمري کارډ فل وارننګ رانکړي زما سره دا یاره ده نو ډېر زیات شاټونه نه شم اخیستی لکه ډېره زیاته ښکلې علاقه ده سړی وایي چې کم کم ځای نه شاټ والم کم کم ځای په کیمره کې راولم دومره ښکلې علاقه ده او دا کم ځای دا ګورې په بونیر کې ده ها بونیر چغرځي اوس مونږ برې غاړې ته روان یو چغرزو کې یو سایډ دی مونږ ته پته ما ته په خپله هم پته نشته مونږ ته چې کوم ځای ته روان یو دلته هم تپوس وکړو نو هغه کس راته وایي چې بر هم ښکلي ځایونه شته او دې طرف ته چې کوم دی وختي چې کوم جومات ښکارېده دې طرف ته هم ښکلي ځایونه دي امیز تاسو چې کوم طرف ته دي ته وایي ته داسې په ملکونو ګرځېدلی یې کسانو زیري بوزم هغې ته د بره غاړ ته هیجو وایي کسانو سره زه مېلمه زمونږ شپه ځنګل خو هغه دی بره دی بره دی که نه پورې ځنګل ته مونږ تلو ته خو موږ په کله تللي نه څنګه مونږ بره نو بیا بره خطره دی که نه هغه لار دا لار سره بره خطره هغه جدا لار ته لري ټیک کوي ډېره زیاته ښکلې او پرسکونه علاقه ده ښه نو په یو ډېر ښکلي ځای کې ودرېدو ډېر زیات ښکلی ویو ده د دې نه د ما نه شاته دې طرف ته ورږه تاسو ته ښایم ډېر زیات ښکلی ځای دی دا ټوله علاقه ډېره زیاته ښکلې ده خو دا ځای چې به کوم دی که نه دا زه تاسو ته ښایم دی را روان شاټ کې ډېر زیات ښکلی دی او دا خبره ګورئ تاسو ته زه وختي راسې کوم چې دا زمونږ بونیر دی دا ښایي زمونږ بونیر دی ښه دا وینه دا چک که یارئ دا چک که څومره ښایسته او څومره ښکلې علاقه هم چې څومره هم په بره ځې که نه نو دومره ښکلې ښکلې علاقې دي په بره باندې دا روډ ځای په ځای باندې لږ ګډوډ دی خو نور چې څومره هم په بره باندې ځي نو دومره ښکلې ښکلې علاقې راځي مهې ته اوس چې به لاره دې نه نور بره دلته هم زموږ ورځي تیاره که نه داسې دي بلکل واقعي خبره یار دلته مونږ خلکو وپېژنو دلته هم زمونږ ویور ځو رمیز تا خو بالا بیټ راغوستې تا خو یې کرکټ پکومه کوو که نه دلته چې بال ښکته لاړ شي دلته چې بال لاړ شي بیا به زه ګرځی نو رمیز این ناتوای نه یادوه مخې ته کنډک دوا هسې د جومات ته وګوره ډېر په ښکلي ځای کې نه دی څومره ښکلی ماشاءالله ماشاءالله څومره ښکلی جومات دی په دې ځای کې یاره دومره ګت دی جومات وینه دا یو لار داسې بره تللې ده یوه کته تللې ده په بره لاړ شه داسې کیسه وشوه که نه چې مونږ په دې لار باندې روان یو دا اوس دې طرف ته راوګرځېدو هغې دې روډ نه یي دې روډ نه دې طرف ته راوختېدو اوس ځو داسې ګلبانډۍ ته بوځو او بیا به شهید سر ته السلام علیکم رمیز ته السلام علیکم ورورې صحیح برابر یې مرګري صحیح دی یار السلام علیکم دا دلته هم سره نه ځو دلته هم زموږ ورورې رمیز ویډیوګانې سره جوړوي څه ګاډه خبره له موږ سره ایثار شي خبره باندې الله قدر یار تاسو ډېر قدرمن خلک یې یار ګاډی دی روان شو په بره باندې نور ښکلي ښکلي ځایونه دي دا خلک دلته راته کسان وي ډېر زیات مینه ناک خلک دي د دې ځای مونږ ته ډېر زیات په کلکه باندې ست هم وکړو وایي چې پاتې شي زموږ سره خو نه مونږ وایي چې سبا روژه ده نو السلام علیکم څنګه چل دی وروړې خیر برابر یې السلام علیکم سلام وکړه دې ځای لګانو ښه دې ځای نه څه نوم دی هو
دنګ پولو دنګ دنګ کوی ها السلام علیکم ټول په شریک سلام قبول کړه خیر बहुत हुआ ये बंदिशों का खेल, अब रूह आजाद होना चाहती है। ऐ इश्क अपना जादू बिखेर और ले चल मुझे यहाँ से, क्योंकि मेरी रूह पहाड़ों पर आबाद होना। دا رمیز پینس دی رمیز سره دلته کرکټ کې وسو دا والا دیزه کې رمیز د لکانو سره میچ کو څنګه کو شو ډاری کو پیجن دلا کو شویم نو چې څنګه راورسېږي ډاری کو پیجن وی رمیز دی نو رمیز سره کرکټو کو لګو او ټیم ډیر زیات نا وخت دی مازیګر بانګي وی کنه مونږ ته ډیر زیات لار پراته لا نو مونږ بزو خپل کوړتا نو زیات ایثار ور سره نشو رمیزا تا ته غړو یو بالو کو پړومبي بالی تا وټلې خبره ته زه تمہارا نمبر 1 خبره او بال چرته درونه دغه ته نو دغه ورته کته نور دوس باندې کوي دیوس باندې کوي ښه دا خبره ده شو کنه نو زه په دې ځای کې دمایي خاص پیډو کوم فرقون په مخ دا ګول باندې شهید سرنه کته راځي دا ګول باندې شهید سرنه کته راځي اوس چې مونږ ګول باندې ته وځو کنه نو دا غنه بیا خپل خطر روډ والو هغه بټاړي ته وځو بیا لکه هغه وران روډ چې بارا شروع کېدو مخکې اوس کوم سمجه اوس خو زنیم تل ډیر وخت شو نو هغه زه د بوزو نو زما کیمرې بیټری چې دا غلو دا لا بند شي نه دا غلو دا کنه او دا اوس دا ویډیو چې دا اوس په موبایل باندې کومه بای ما وختي نه بای ته کنه سړی په ولار لاړ شي بیا په بل لار راځي نو هغه دغه چې هغه خبره زما رښتیا شو مونږ په دې لار باندې تلی ورګه مونږ په دې لار باندې تلی او اوس واپس پر بل لار رالو نو اوس بیا غزه ترالو اوس خپل کور ته نږدې شو تقریبا ماښام دی او واپس شو نو نورې خبرې ترې چې دی هغه به لا کوو لاګ لا ختمونه نو زمونږ سره یې ښه نو مونږ واپس رالو تقریبا د شلبانډی چوک ته راورسېدو شلبانډی چوک ته وایي که څه ورته وایي دې ځای نوم مایل نه راځي دلته چوک دیوانه بابا نه راووتو که نه دې ځای ته راورسېدو خو د اوسه پورې ما تاسو ته ځکه لا نه وویلي چې زه ډرایوینګ ته ناست وم او نعیم به یې دمه کوله نو په هغې کې داسې خبر راله چې ما ځکه ستاسو سره خبرې اترې ونه کړې ډرایوینګ ته ناست وم او دا پله را موډونه چې دا ډېر زیات سخت دي په دې وجه نو کور ته راورسېدو تقریبا ټایم څه دی ټایم دی 7 بجې دي تقریبا 9 منټه کم 9 بجې دي کور ته راورسېدو او سبا روژه ده انشاءالله نو ځان کور ته رسوم ما هم دی سټوډیو کې ما ځان کور ته رسوم نور غپ شپ پستا سره کور لګوم خنو دا زمونږ د پرونی ولاګ دویم پارټو امید دی چې تاسو به دا ولاګ خوښ شوی کو چېرې خوښ شوی نو لایک کمنټس او سبسکرایب ضرور وکړئ اوس مال راکې اجازه د سبانی ولاګ پوري د خپل ځان خیال ساتئ خپل چا پیرچل خیال ساتئ د لوی الله پامان